دلته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي اړوند د بامیانو ولایت او د ختیځو ولایتونو کمیسیونونه د ښځو پر وړاندې شته ننګونې او تجربې د یو علمي سفر له پیل سره شریکوي. د ښځو چارو وزارت مسؤلینو په وینا په ختیځو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ډېری قضیې اجباري ودونه او کورنۍ تاوتریخوالی دی او د مخنیوي لپاره باید اړوند کمیسیونونه په مسجدونو او تعلیمي ادارو کې عامه پوهاوی ترسره کړي. زیاتره قضیې داسې وي چې یوې ښځې خپل میړه د لاسه ورکړی و، دا یوه بدبختي او بیا دا مجبوره کیږي چې حتما د لورس را یا د دغو فلانکي سړي سره ته واده وکړه. دا بله بدبختي ولې پر څه حق موږ په دې باید هغه تحمیلي ژوند تحمیل کړو. کمیسیونونه مې غوښتنه ده چې ډېر زیات کار د مخنیوي دپاره د تاوتریخوالي د مخنیوي دپاره وکړي. دغه کمیسیونونه چې د لغمان د ولایت دي، که د ننګرهار د ولایت دي، که د کونړ د ولایت دي، په قضیو د بحثونه وکړي، صحیح ده، د عدالت د لاسرسي دپاره، مګر د مخنیوي دپاره کارونه وکړي، د عامه پوهاوي کارونه زیات کړي، په مکاتبو کې، په تحصیلي مؤسساتو کې، په نورو ځایونو کې، په جوماتونو کې. اخوا د ملګرو ملتونو ادارې استازي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې لوړوالي په اړه اندېښنه ښیي. په افغانستان کې په اساس د کوم ارقام چې یعنی لیټست موجود دي هغې په اساس 80% ښځې تاوتریخوالي سره مخ دي، خو د دې د سرګردونې او هغه نگرانیانې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي مخ په ډېرېدو دی. د بامیانو ولایت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمیسیون پلاوی او په ننګرهار کې د ښځو فعالانې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ستر لامل بد اقتصادي وضعیت په ګوته کوي. یکی از عوامل خشونت فقر اقتصادی و مشکلات اقتصادی است که تقریبا مشترک است. افغانستان کشور است دچار مشکلات اقتصادی و این مشکلات اقتصادی سبب ساز رفتار خشونت آمیز علیه زن و مرد می شوند و بیشتر هم زنان از این ناحیه متضرر می شوند. زموږ خلکو جنګونه ځپلي دي، بېسوادي ده او د اقتصاد کمزورتیا ده. نو دغه عوامل دي. په بعضې کورنۍ کې داسې هم کېږي چې مخکې د سن نه تکمیل د سن هغه ودونه دي، مثلا مخکې د سن نه ودونه دي، خو زیات عوامل د اقتصادي ستونزې دي او بېسوادي ده. په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د نړۍ په کچه څو برابره لوړ دی چې لوی لامل یې د سواد کموالی، اجباري ودونه او کورنۍ تاوتریخوالی ګڼل کېږي.